سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی، دیگه سوالای شما خب قبلا جواب گفته شده. همین یک سوالتان که گفتین که سرمه در ماه رمضان انسان بکنه روزش چه قسم است؟ فاسد میشه؟ یعنی برادر هیچ فاسد نمیشه، مکروه هم نیست. سرمه کردن چشمه که در وقت روزه انسان روزه داره سرمه بکنه، روزه نه مکروه میشه و نه فاسد میشود، هیچ مشکل ندارد. و دو جواب قبلی که شما گفتین که وقتی که روزه مکروه شود آیا قضا است؟ برادر، روزه که مکروه شود قضا نیست، باز در صورت فاسد خود نمی شود و نه فدیه وجود دارد در صورت. اول تا پختن دا و سپی او چابان قرض ده نو امکان لري سیس ورنی که ده قرض زکات څنګه کیږي؟ نو د دغه سې زکات قرض ست پیږي سدای نه راکې، نو صبر دی وکي. خو هر کله چې قبض کړ د ټولو کلونو څه پاتې ده د هغه زکات به ورکړي. مثلا 10 کاله په هغه سړي باندې پیسې پاتې ده، اوس د قبض کړ د دې 10 کالو ټول زکات به یې ورکوي. خو شرط دا ده صدای مالک د نصابی. برادر گرامی، سوال شما بود که یک مؤسسه میایه برای پلچک یا راه یا به مساکین کمک میکنه، امیر در مساجد بده مردم چطور است؟ برادر، او برای مساجد نامده، پس به اون جهتی که واقف کرده باید در اون جهت استعمال شود. یک کسی که به مساکین فقرا یک پول روان کنه یا به راه به پلچک یا مثلا به مسافرخانه روان کنه، او را مردم نمیتونه، اما کسی را که نایب خود وکیل خود تعیین کرده و نمیتونه که در مسجد مصرف بکنه. در حفظ امان الله باشه. ورور تا پوښتنه دا اوس سهار مونځ قضا څه وخت قضایي وګرځي؟ ورور اول کوشش وکړه چې قضا نیسي مونځ که باید مونځ قضا نیسي، خو که عذر پیدا سو، خوب راغی، سړي باندې ویده سو مثلا، بیا نو چې کله قادر سو یو د مرخاته په وخت کې دی نه کوي مونځ، نور وروسته هر وخت کوی سي دی چې مونځ د سهار قضا وګرځي.